پر مزار د ګلونو ګېډۍ ښودلو او غازي ته د بخښنې دعا کولو وروسته ګډونوالو په خپلو خبرو کې د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل بېساري وبلل او ترڅنګ یې په ځوانانو غږ وکړ چې مشرانو ورته د سر په بیه ازادي اخیستې او اوس د دې ازادۍ ساتل د دوی مسؤلیت دی. ستاسې پیغمبر او پیشوا د مکې مکرمې پسې ولې جړل؟ په دې خاطر باندې چې وطن مور ده. ازادي په توره ګټل سوې، غازي امان الله خان مبتکر او غازي و، خو یو د ازادۍ ګټل دي، بل د ازادۍ ساتل دي او بل د ازادۍ پالل دي. یو شمېر ګډونوالو بیا وروستیو پیښو ته په کتو پر اوسني نظام نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې لا هم زورواکي ځانونه د قانون پر وړاندې مسؤل نه بولي او داسې کړنې ترسره کوي چې عامو وګړو ته هم د قانون ماتولو جرأت ورکوي. زورواکان دي د هغه څوک چې د خلکو د ترقۍ د پرمختګ مخه نیسي، دلته د خلکو د حقونه خوري او هغه څوک نشي نیولی. تاسې ولې د لنډو ورځو کې د مزار پیښې نه تاسې خبر شوئ؟ یو شمېر نورو بیا د ځوانانو او عامو وګړو ولولې او احساسات وستایل، خو د خپلواکۍ ورځې لپاره یې د دولت ځینې کړنې نمایشي وبللې او زیاته یې کړه چې تر ټولو لومړی باید د غازي امان الله خان د مزار رغولو ته پاملرنه کړې وې. تاسې وګورئ دا مقبره اوس د 5 ورځو لپاره نمایشي رنګېږي. تاسې وګورئ دغه باغ چې باید د سلبینانو ځای وای، د بې کفایتو غلو جاسوسو چاپلوسو چارواکو له خوا نه د پوډریانو په مرکز بدل شوی دی. خو له دې ټولو ورهاخوا بیا ځوانانو د هیواد روانې چارې او وروستۍ پیښې شاته غورځولې دي او په خورا جوش ولولو او لوړو احساساتو د خپلواکۍ ورځ لمانځي. ټول هیوادوال په دغسې پروګرامونو، غونډو او د خوشحالۍ په جشنونو کې د ملي پولیسو، ملي اردو له زحمتونو، منډو ترړو او د هغوی له امنیتي تدابیرو ډیر خوشحاله دي او دوی په یو غږ دغه ناره کوي چې که دوی نه وی موږ دغه ډول خوشحالیانې نشوې لمانځلی او موږ نشو کولی چې خپل دغه د خوشحالۍ او د خپلواکۍ جشن په خوښۍ او د جوش ډک ولولو سره ولمانځو.